سپین او ځلانده غاښونه نه یوازې دا چې د ښکلا او ځلانده مسکا راز دی، بلکې په ټولنیزو او بین الفردي اړیکو باندې هم اغیزه لري. په فطرتي ډول د هر یو انسان دا خوښیږي چې روښانه، ځلانده، سالم او سپین غاښونه ولري. د غاښونو څخه د زیړوالي د لرې کولو لپاره زیات شمیر طریقې شتون لري چې موږ یې دلته یوه ډیره اسانه او ارزانه کورنۍ نسخه درته پیشنهاد کوو. السلام علیکم، د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. د دې کورنۍ نسخې د برابرولو لپاره بیکینګ سوډا ته چې د سوډیم بایکاربونیټ په نوم هم پیژندل کیږي ضرورت لرو. بیکینګ سوډا یا سوډیم بایکاربونیټ په مناسبه اندازه زیږوالی لري چې د هغې په واسطه د غاښونو څخه زیړوالی په اسانۍ سره لرې کیږي او تر ټولو ښه خبره دغه ده چې د غاښونو بهرنۍ طبقې ته زیان نه رسوي. د دې کورنۍ نسخې د برابرولو لپاره لومړی یوه کاشوغه بیکینګ سوډا په یوه لوښي کې واچوئ او نیمه کاشوغه اوبه ور اضافه کړئ. د ښه مکس کولو څخه وروسته په عادي ډول خپل غاښونه د برس په واسطه ور باندې پریمینځئ. البته پام مو وي چې خپل غاښونه باید لږ تر لږه د 2 دقیقو لپاره ور باندې برس کړئ. د ښې پایلې د ترلاسه کولو لپاره دغه چاره په اونۍ کې 2 ځلې تکرار کړئ. او که غواړئ چې بیکینګ سوډا د خپل غاښونو کریم سره یو ځای استعمال کړئ، نو نیمه کاشوغه بیکینګ سوډا د غاښونو له یوه مناسب او با کیفیته کریم سره مکس کړئ او د هغې په واسطه خپل غاښونه برس کړئ، چې دا چاره هم د غاښونو د زیړوالي په لرې کولو کې ډیره اغیزمنه او مثبته نتیجه لري. کله مو چې د غاښونو څخه زیړوالی لرې شي او په مناسبه اندازه سپین شي، نور د بیکینګ سوډا کارونې ته اړتیا نه لرئ. یوازې همدا کفایت کوي چې د خپلو غاښونو د صفا او سپین ساتلو لپاره د یوه مناسب مسواک او یا د غاښونو د یوه با کیفیته کریم او برس څخه په منظم ډول ګټه پورته کړئ او د سپینو او ځلاندو غاښونو په واسطه خپله مسکا ښایسته کړئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.